وی کله چې سیلی راشي او د جنت د ونو دا څانګې وخوځوي او هغې سره د پاڼې وخوځېږي او دا څانګې وی یو ناشنا اواز به ترې راوځي چې دا جنتیان به سم داسې په مزه کې واچوي. اوس چې ته یو ښایسته ځای ته لاړ شي یو باغ ته او سیلۍ چېرېږي او دا پاڼې خوځي سړی وایي چې د سره ترې وتی نه نو چې دا دومره ګوره ونه وي او دا د میوو نه ډکې ونې او په دې باندې سیلۍ راشي او هغه هم د جنت سیلۍ او هغه هم داسې موسم چې نه ګرمي نه یخني نو داسې اواز به راوباسي چې د جنتیانو دا خون او مزې به د هغې سره ښه ډېرې شي. هغه ځان له یو بادشاهي ده ځان له یو ځای دی چې الله پیدا کړی د هغه بندګانو دپاره چې دنیا کې هغوی د خپلې مزې راغستې د خپلو خپو لاندې کړي دي هلته ور الله دغه مزې ورکړي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنة لشجرة و جنت کی ونه ده يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. دې ونی په سوري کې که هغه شهسوار چې هغه ډېر تکړه دی په اس غلولو کې او په داسې اس باندې سور دی چې ډېر عمده او تیز رفتاره اس دی المدمر هغه اس ته ویلی کېږي چې هغه له قیمتي خوراک ورکړی کېږي او یا بعض وی المدمر هغه اس ته ویلی کېږي چې د هغه د خوراک ډېر خیال ساتلی شوی په هغه کې چربي نه وي او هغه غټ اس نه وي د منډې دا اس شي نو داسې دا نری دی وچي دی غځېږي دی منډه تیزه وي او چې کله د اس ولیدو او سوره وي نو پوه شي چې دی منډه کې څه دی کمزوری دی.